خدای ناسته خدای سال ما بیان خدای کی ما موچله کنه له شکر کنم د مینې کور د سترګو تور د په معمولی شی باندې د الله تعالی بندگان خوشاله کیږي یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مینې کور څنګه موري زه خو شیما پختن تر غلا شیما دلته راشه ها کوړه شیما دلته راو انا بيجي انا درشه ولا انا من بلبل سكني بدا بوجي بالكيني انا بيجي لري شیما د شهید شوی او کمور د نشتا چې لاس دی اونې سرات ماما دا دسه مجبوری نه ټیمان ټولو ما حالت دسه دکاندار نه ټیمان توما لزګون باندې خرڅوم یو پیسې نه لروم دونه یتیم جنې ما کوته دسه تش دی کارتن تش دی دسه ځان ته دعا کوم الله م زیارت بغل موت ول دوره ش پیسې دی بستان دې چم پینا نظری بستان دې چم وریا نو شدر شیشه سا پختای دې مې دیوانی پختای دې مې لا توبه نو دا شدار شیشه باندې خدای کاټ ماته جوړه کی کنه جوړه کیږي موږ وړو توبه خدای توبه ما باندې څه جټ راځي مور مې وای خلکو خبره ما معنا ګولې ما خطا کوا ازاریم مصرف کیږي پیسې دې مصرف دا د خساره ستاره ده دا زمانه دوا درته والم دوا پیسې دې باندې ازاری باندې کیږي کنه تا تازاریم در کوم او شیشه تا ته والم ته ما ته وای او دغه شیشه مولا سولر تختال ته کوټه کې کیده مولا کمال ده ما ته وای ما ته وای د څه وای ما صابون کوی ته ما ته وای چې دغه سیر ته والم کوم سي کوم شي کې تعالی غنیم پټ کوی مونږه خای چې دللی دا کوسو یون سولر تخت موت والدنا اړه پاکستان ګران شلیک سولر تخت د سولر تخت دا والم او شدار شیشه وند خسته وند کاټ شیشه وند کاټ ورته نور د څه خسته وند پیریزه رنگ دی وند په لزوړه کم پکې واچم د غاړي کې واچم د او د څه تا ته کاټم جوړوم صحیح ده او پات شو بمبا یعنی کور کې ته بمبا وام کوی د څه کوی مخ کې بمبا د هغه کوی ورځو ماما صحیح دستا وند ساس کوی کې چې ورځيږي موږ کوم ورځيږي لړمان صحیح مواد کې چې شوالم دغه یو مواد ولا دراله تا ته چې والم مواد کې چې شرط والم لازم ټکه مواد کې چې شرط والم یو وزاري نه یو دغه پیسې دی راکا یو وزاري راکا یو وړي بوتل هم راکا وړي بوتل هم درکم اوړم هم درکم هم دسه شنو روجیم دراکا صحیح هم دسه دغه مالګم راکا مالګم درکم نور دغه دانه ختم لوبیا به در دوا ته والم دوا مور سره مې د دیوال صحیح دوا مراته والم کناره اور د نشتا زه راغلی وم چې زه خبره باندې نه پوهېږم اصل مې کمزور دی ماما بام نه خطا شوی ما زه خبره باندې نه پوهېږم دروغ خلق ته باندې تندیم مات شوی دی اصحاب لیونۍ جنې ما چې خلک پړو دیوانی لړچم اسن پړو ای پټا پړو شیشا سایسم پړو دیوانی لړچم آی بس شرخان صحیح شرخانم حده کنه ما شرخانم راځي مکر صحیح ده ما غوښتل چې دې ته راشم خدای دې کوي چمای یا الله توبه ما غوښتل چې دې د پاره یو بمبا وهم د دې ذهني تکلیف ته دی غوښتل دا معذوره ده خو چې پښتنه مې وکړه په دې ځبانه سرک تیریږي خدای ځای چپړنی کی کنه څنګه قصه ده دا اختر لسم پورې وخت درکړی دی تاسو اختر لسم پورې وخت درکړی کدل ته کوی فضل کیږي بور کو هغه نقشه راځي سرک راځي نو څو په دې لپاره صحیح وبو بمبو وامه چې دې سالم او صحیح وبو وسکی وسو کو په دې ځای نقشه راځي دې خلکو ته تر اختر لسم پورې وخت ورکړی دی چې بالکل سلام تستی دا بیچاره معذوره د ذهني تکلیف دی اعصابو تکلیف لري بس بیچارهګان غربت به ختمه د غریبي خ پریمانه غریبي ده دا دې انګړ کور دی خو دولتي ځای دی
په دې باندې غټه چلمتره را روانه ده چې خلک تاري راځي او سړک پې تېرېږي موږ بس نه چې کور کې رہی ونیسو ته دلته ودرېږه مور نشته دغلته ودرېږه خلکنا شیشه ساموړه می واړې دي ها قصه وکړه مورې دا دولتي زه داسې حیران یم مېړه مې لاسګاډی ګرځم مېړه مې لاسګاډی ګرځم او اوبه ویړه سیند ویړه نهه کاله کېږي کونډه شم دا لور مې سره کاله نه و جټکا وغلی پښتو باندې خبرې کوم جټکا نه خبره مې داسې بند شله نوره د کاشکې الله یې ماد ول د وران ما ویلسم کې یعنی اړه شریف پښتو باندې ها شړ شرم شي ماد ول نه خدای دې سره خو کې ما ته خدای دې سره غوړي باندې کیه خدای غوړي تراځي کنه او نه درې منه غنم واسه اور مې کنو چې شي تاسو سولر تخته مال مړو مال مارس مالم سیده مور پرې چې خبرې وکي ښه مو خيار جنې ماشاءالله تا ته کالی مال مختر ته چپلخه مال سیده مور خبرې کوو کینه موري دغه ځکه کې موږ غوښتل تاسو د پاره یو کویو وو بمبا وو پاکي وو چې وېس کې تاسو وو خراب وي وو خراب وزه موږ ځای دلته بمبا ولګي موږ به اوس چل لګي دا دی باندې سرک راځي دولتي ځای ده کنه سرک راځي په دې باندې سرک راځي ورته سه حیران هم د خپایم دا سرک راشي چې ته کور کې راي نو سم چې ته لاړ شم دام بچي دا دوم دورګان دی هم زه دا د تشویش بناوم هغه ذهني تکلیف لري هغه ذهني تکلیف دی کور باندې واسه دا شپږ مشتي دا کور اعلان نشي دا ذهني تکلیف واسه دا کور ورانشي موږ بچي ته ونسو زه بچی ته مکتب کې دی ماسپخنی زی مکتب کې سبای ماشنګ څنګه ګوري 100 روپۍ 90 روپۍ ګټاول او درې ماشتي کې هغه مریض په کور نه کار نشي کولای ا دې جنې دوا قضا شوی د شپې ور باندې کړه د سبای جټ کړه د سي خان دي ځنه خراب ده دا دوا هم دي دا نقصان دا ورته والو سیدا راځه ټوټو سماوا خندا مې راځي ټوټو نسم خلک کنه او د سیو کې ځای کې دا بم دې تاسو راکړې دې تم دوا کړو هغه تم کړو دا خشه ماشومان هم څنګه کې پیسې نشته ولا دارو جماعت زه وبسر دیرم خدای راسته که زه درو وندا ګوندا جماعت یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا د مين کور دستور ګتور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید دوه اولادونه لري چې یو لور او بل زوی دی دواړه ذهني تکلیف لري او مور چې دا کونډه ده اول مې سین وړه د بو وړه د لاسګاډي کې زورته یو روجو لمبل سین نه خاله کی کوړه نن راته او خندا کې او ته شاړي باندې نه پويږي نه پښتو په شاړي نه پويګم کنه زه پښتو باندې پويګم پښتو باندې خپ پويږي کنه زه ته څه وایم ما ته مون ولینا پاکي عمر کې برکت واچي یمنګ ته کارت جوړی کیاو دانا ما ته بغوړی وړه برکت کش کې خدای پاکي هم پخسنه هم به جوړه بهمن کالا بکتان دي ما بهمن کالیر دوالم بهمن کالی رانه واله جیک راځه چې راځه یو زری راکی او ازاری در کوم جیک راځه یو دا نظری راکا دوام د سلا خان مور ول کوم چا سړي پیسې درکړ ورته مالا دا خو زکات دی کنه او زکات دی ماما دا زکات دی کنه او زکات راځه خان مور نار بوټي ما واصل خپل پیسې باندې کنه دا بوټي تا کې نه ولو دا د څه وای ما شو پرک نه دی کنه شو پرک ټپیږي شو پرک د څه مردارو ما راځه چې راځم چې نا وخت راځه یو انظر دې اخلم دغو سو شندو د مسکالنگ بنگن زور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا د مين کور دستور ګتور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوه او کمور د نشتا هغه د ګل پرنګ تازه سر اننګي د نشتا
هغه د ګل پرنګ تازه سره علنګي د نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې سور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا دا ورکوټي مانو دا صحیح ده دا نه دا والا صحیح ده دا ورکوټي صحیح ده کنه ماما صحیح ده زه ورته غټاله وړي کې راوړم یا الله زه یو وړي کې زه صاحب ته بلاړو ما کنه ماما نه لري راځه دا مون خلکو مخ کې پریا کې لور مې ساده کل لور مې باندې خطای کل کنه سو کوئی مولور مې بسکټ والم بسکټ کول چیرته والم زوړ کې مسنی ده شیما بسکټ والم بسکټ والم بسکټ ما د دودانه بسم کی زیات خري صحیح ده سلور والم صحیح ده او کیک والم کیک ماما ها زما مور ځان مې لګي دا بسکټ والم دا یو شیما دا بسکټ والم بسکټ کیک والم کیک دا څه وسکم وسکا یلکه وسکا دا یلکه ولې نشي کور دسترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مين کور دسترګو تور دي کاټن نه ور دي کې فیروزین ورشته یا دا شخان وی شایما چو مو د لکی جاننه کنه ماما شخان وی په شی وی خو ما یاد نه دانو دا شخان مو وی شایما مو د کوی لکی شوی او کمور د نشتا چلاس دی اونی سراتیر دکړي د جون پلارا چلاس دی اونی سراتیر دکړي د جون پلارا چې حوصله درکړي او داسې مشرور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی دا کارټن والم کاټن باندې څه کې دې کې دغه پیسې مې کېدو ما بل کاټن نشته خاصه غونډي بل کاټن نو ګورشته شته د څه وای ما پتی ام روپای سم چوری نه مور خزانه بردا والم خزانه والم خزانه نه تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا خای چتللی دا کوسو کی خیراتنا غواړي خای چتللی دا کوسو کی خیراتنا غواړي هغه د تان لګلو یا هغه خور د نشتا ماما تاسو دعا کوم خدای تاسو ز خدای تاسو عمر تر درکې کنه ماما تاسو دعا کوم تاسو زر عمر درکې الله بس دې دوا نه رات کیږي ښا راځه د نشتا د مين کور دسترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا ستاد ځواني سراغ لورایا دا ستات خکاریږي ستاد ځواني سراغ لورایا دا ستات خکاریږي لکه ډیر سودا زما شي مور سره مې درې شټور کې غوړي بشکا غسه ده کنه ماما او دا دې ته مور په داستا دي ښا دا زما شي کنه ماما دي ښا او دسه وای ما سیپې کو شونه ګرانګام ته چلے زه ته تاسو ته کنه ماټا والی په یوه شي هو یو بس سر پورا په یوه خوشاله شوم مړه غوندې سونه تاسو دعاګانې کوي الله تعالی
کور د سترګو تور د زړه ټکور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا نن رات او خاند خندا کی یوان الله خدای ناستا خدای سال ما بیان خدای کی ما چلای کنه له الله شکر کنم نن رات او خاند په معمولی شی باندې د الله تعالی بندگان خوشاله کیږي الله مو تاسو ډیر عمر د دې دغه دعا مونږ ته بس دی او د دې د خوشحالي دوه خوشاله ده د سرنګ می تازه شلا د سولر تخته باندې سپای ور باندې د سرنګ می تازه شي د سولر تختې ته تاسو به کالی ما اخیستي اختر ته او ماما سی پی کو رنگام بچي کالیان سپیشلی دا کالی سی پی کو مړه وند د سه مخ می سور شلا د مړه وند مخ می سور شلو خوشحالي نه کړه خوشاله شو আমি তোর সব বাতারে সিপি کو شور کې خوشحالي باندې تو کب شي کې خاله ننګ علي می کړواړي دی ډیر غریبی نه د دې رنگ باتره او دا مور شو دا کالی خدا دا د مور شو دا نه کې وګورم څنګه مخ می سور شي خسته وند بکار سړې دا خسته وند تخته واسه دا مونږ ته تخته نه قد سم ورشي د سه وای ما غوند قد غوند دی یا الله توبه الله مې قد سم ورشي نه څه خوشاله ده جنې کالو کې نه ځای خدای کې خپل کالی زما مو ته ولدنا کاله ساونجمی یا وړم چې پخسي کې تاسو جامې ساکالی وې زم کنه ماما زما د سره مخ شوی د اوس نه خوږي ساده خو شوی دی نه سر د مخ شوی نه د داتندې مخ شوی ما لا فکرې دا ټول بیان کې دا کې دې ته بداوه شامد د ته وګورئ وای نه ورنه دغه پیسې نه درکې نه راکې دا ورته مور دا به مور ته ورکه ها خدای تم خدای حکیم ماما عمر کې برکت مو واچي کنه ماما کې برکت واچي الو چیر روپۍ نه چې بوکو موټر مینار موټر کس پټ دا څه وای و موري دا وای تاسو سره خدای خو کې الله مې تاسو عمر کې برکت واچي د سه موږ باندې تسبیح اچو مې تسبیح واچو پنځه وخت موږ کې تاسو دعاګان اوس د کوم تانت دعا کوم کنه ته د سه پازا پښلې کا په سودا چې نه پټره نه دا ټول سودا تاسو ده ها او زنور زما سیدا سیدا اجازه راکړه تیزاب مراته او تیزاب دا ټول سودا مې خسه مرابعګان مې در اخیستي او هغه پتاسي غو چپلق مې چې اخیسته هغه څه شولې هغه پاکستان کې دي چیرته دی خدي بس خانه کې دی خدي او پودر چپشل ماما خیر ده خیر ده خیر ده خندا کې یو انځور دې اخلم دغو سو شوندو د مسکالنګ بنګنګ دا چپلق کوم رنگ دی دا کوم رنگ دی دا پتاسي رنگ ګل والا پتاسي ګل رنگ دی ماما دکاندار زیران کړه دا شپږ دانې پیسې دی باندې 500 دانې زری باندې د زړه روزانه ودی په دې ډېر روپۍ ورکړي دوه پیسې ولې ورکولې تا دکاندار قدرمن مسلمانانو نو د دې چې دا کوم کور دی دی باندې د چلمتري سړک راځي دا دولتي عمومي سړک باندې دی کچا کور جوړ کړی دی ما غوښتل چې دی د پاره صحیح وبو بمبو وم خو که وبو بمبو ورته و بله ورځ دی د ځینې شړیو په دې ځای کې دا فضول اسراف دی دا وه د نن ورځې خپرونه د شیما سره معذوره سره د 19مې روژې او تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت هغه د ګل الله پامان تازه سره علنګي د نشتا هغه د مستو بلبلانو غوندې سور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا یتیم پلار د شهید شوی او کمور د نشتا د مینې کور